او بیا زما عزتمندو انسانان به څونه څه غواړي، څه به غواړي؟ خپل مغفرت به غواړي، د خپل اهل و عیال مغفرت به غواړي، د خپل خاندان او یا د امت مسلمه بخنه به غواړي. نو دا خو الله ته ډېره اسانه ده. یو بزرګ د خپلو شاګردانو د خپلو ملګرو سره تللی دی حج د بیت الله شریف له، او د عرفات په مایران باندې چې کله دوی ولاړ دي، دغه بزرګ د خپلو ملګرو شاګردانو ته وایي ای زما ملګرو ستاسو نه یو تپوس کومه، که چېرته لکونه کسان راشي او یو سخي سړی وي د هغه دروازې ته لاړ شي او دا ټول ورته ننواتې وکړي او ورته وایي چې موږ دا لکونه کسان تا ته ننواتې راغلي یو، موږ له یو پیسه پکار ده یا یو چټاکی وړه راله راکړه. ملګرو ستاسو نه تپوس کوم سړی هم سخي دی او لکونه کسان ننواتې هم تلي دي او چې څه ترې غواړي هغه ډېر کم دی، یو پیسه ده او یا یو چټاکی وړه دي. نو دا سړی به یې ورکوي که نه به ورکوي؟ نو شاګردانو وی حضرت خامخا به ورکوي، که یو سړی ورشي به وله ورکوي. وایي زما ملګرو هم دقه شان معامله دلته ده. لکونه انسانان دا الله ته راغلي دي او د دې لکونو انسانانو چې کم حاجات دي، د دوی کم ضروریات دي او دوی د الله نه څه غواړي، الله رب ذوالجلال کریم او سخي ذات دی او دې ټولو له ورکړه د الله خواته. دا د دغې نه هم اسانه ده لکه دغې سړي ته چې کوم دی دا چټاکی وړه یا د یو پیسه ورکول. نو سم خیال دی الله رب ذوالجلال به د دې انسانانو بخنه کوي که نه به کوي؟ هغه وایي بېشکه چې الله پاک به دوی بخنه کوي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي د ټولو نه زیات ګناهګار انسان څوک دی؟ د ټولو نه زیات ګناهګار انسان دغه دی چې دی د عرفات په مقام باندې ودرېږي او دی دا ګمان کوي چې زما بخنه به ونه شي. د ده نه بل زیات ګناهګار انسان نشته.